وی چې منګ په امام پسې شاته ولاړ یو امام رکوع کی نو منګ به رکوع کله کوو کله چې امام الله اکبر ووی کنه کله چې امام الله اکبر وی د دقې په دې درمیان کې کله به موږ رکوع له ځو الجواب د مقتدي د امام سره څلور حالات دي دا فایده ما مخکې ذکر کړی و چاته یاد دي د مقتدي د امام سره څو حالات دي څلور یو مخکې کېدل یو موافقت کول چې یو ځای ورسره یو وروسته کېدل تابعداري کول څلور حالات شو د امام نه مخکې کېده دا ناروا دي د امام نه ډېر وروسته کېده دا ناروا دي د امام سره یو ځای هر څه کول دا هم ناروا دي نو کې به څه ته به د امام تابعداري کوې تابعداري څه ته وایي چې هغه یو کار وکړي ته به یې کوې سمدس هغه یو کار وکړو ته به یې کوې لکه حدیث ته ته بیان کړم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انما جعل الامام ليؤتم به امام د څه دپاره دی چې تابعداري وشي فاذا كبر فكبروا چې امام الله اکبر ووایي تاسو الله اکبر وایي ګوره فکبروا تاسو وایئ نو دې ځکه وګوره نه دا چې مخکې کېږي به نه به وروستو کېږي ډېر نه به ورسره یو شاني بلکې امام الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا تابعداري ده امام الله اکبر وی فارغ شو وستا الله اکبر وی واذا ركع فركعوا دا غرور سوال جواب دی او چې امام رکوع کی ته رکوع وکړه چې امام رکوع وکړي ته رکوع وکړه سنن ابي داود کې یو حدیث دی پای کې ډېر مزیدار الفاظ دي پای کې ورسره دا دي ولا ترکعوا حتى يركع او تاسو به د هغه وخته پورې رکوع نه کوئ چې څو پورې امام رکوع نه یې کړي غوږو ته کښېږدئ چې څو پورې امام رکوع نه یې کړي امام رکوع له نه یې تللی تاسو به نه ځئ اوس امام وایي الله اکبر ته به رکوع له ځي نه چې د امام کله ملا ټیټه شوه رکوع ته لاړ ته به رکوع له ځي او دا ښه صحیح واضح حدیث کې راغلی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د برا بن عازب رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سمع الله لمن حمده او موږ به ودرېدو لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راپاسې د رکوع نه نیغ به ودرېد موږ به ودرېدو نیغ نو موږ به د هغه وخته پورې ملا نه ټیټوله چې څو پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده نه وپرېوتی نو چې پیغمبر به په سجده پرېوتو هله به دوی سجدې له تلو دا مسله زموږ د پښتنو لپاره ډېره اهمه ده امام لا تللی نه یو دی مخکې تللی که امام له سلام ګرځولی نه یو ده ګرځولی کله زه سلام وګرځوم که نه السلام علیکم ورحمت الله ښی طرف ګسب السلام علیکم ورحمت الله نو بابا ځوانانو چې د نظر پرېږدي هغوی فارغه نه شي مونځ یې ختم کړی ته څنګه امام لا د منځه نه وتی او ته وځې نو امام چې سلام وګرځوي ته به ګرځې دا د امام تابعداري ده والله اعلم